گلشن بدن کی یو ورځ به تورې کندې لا کوزېږي ټول لحد کې یو کم سلطور منګرانو په قرآن کې رب لیکله د بیانو جره ببره نه کېږي تپوسونه ټول حساب کتاب د حشر په میدانو ایمانام خمروشن ګل زخمي زخمي ده ما په شعر کې په سره هم د سبحانو مسلمان خپل عمل دې برابر کا خپل دولت پښنو بنگلو باندې غرور کړي خدای مالدار کړي نن څومره تکبر کړي فخر مکړه اجري باندې چکر کا مسلمان خپل عمل دې برابر کا د بخلاص کې څوک بنګلې عمر کې ټونه یو ورځ په ورنتي خلصونه درواغ نه څومره په خولې باندې باور کا کاغذونه لوی سفر ته برابر کا ایمانام خمروشن ګل زخمي زخمي ده دا پته یې نه لګي چې خدای چا ناراض ده نن روح جوړ یې د قرآن سره لږ جر کړه مسلمان خپل عمل دې برابر کا ډېر ښه روښان ماما ډېر ښه زه یوه بله تپوس کوم ته یې موږ خټک یې لکه څرنګه چې خټکو ډېر په غټو ځایونو کې خپله نوما روښانه کړې دو داسې روشنګل ماما په علاقایي فن کې د خټکو نوما روشن کړې دو موږ خټک په کلچر ډپارټمنټ کې شته موږ خټک جرنیلون شته موږ خټک ډېر غټ غټ افسرون شته دا تو خټکو ښه چې دی تو غام نه ده کړه موږ د ځم نه سره دا کار نه کوو ها زه د الله پاسې ګرځم ګوره روښان ماما تا خو په کار واچې چې دی موږ خپل کلچر ډپارټمنټ کې موږ دومره غټ غټ خټک دي تا خو خپل عمر تېر کړلو په ملنګۍ کې په دربارونو کې په درباري شاعرۍ کې رباب په غږولو کې اوس په کار دی چې ته داسې د موږ خټکو سره رابطه وکړي چې هغه خټک موږ د پوره تو د پوره سچار وکړي اوس خو باسې تو بچي ها ته په دوړو سترګو روم یې تو خو خپله ملنګي وکړه چې بچو د پوره خو د څه وشي که نه سر الله کوي نو ډېر دنیا مته د لاړ سمې نه دا کار نه کوي چا چې پیدا کړی چې وپړې نه کوي ابې نه هم راکوي خبره خو دې صحیح ده که نه چې تا کب کرک کې چې تا کوم کور ده چې هغه خو جوړ شي که نه ته خو داسې خاورې که تا ته ما زه چې اوس تا سره کومې خبرې کوم ته خو ما سره په ملګرتیا ناست یې که ته خبر شوې چې دا نوازې ویډیو والا ده بیا خو ته نه کښېنې که نه تا کې خو دا مصیبت ښه ده نه لوډې مې وینې که نه زه دا نه یم خټک ورور یې سر غول یې ښه اوس زمیر استاد پله لاړ یې که نه ابرار استاد پله نه ابرار ته ورځم نه زمیر ته ورځم دا خپل زمیر زه خپل زمیر بل اوس ته د تابۍ خو والا کور جوړولو دپاره داسې څه کار به کوو که نه به کوو نو ته داسې څه ووایه که نه دا خټکو نه څه وغواړه که نه چې دی ما تا کور خو جوړ کړي که نه نه خو بس نور به څه نه یم چې د سم شاعرنامه ویله خبر و او اوس مړ د خدای امین امین ټول مسلمان انسپکټر ته نمبر یې غواړي بابا والا اوبه مې درنه وغوښتل شراب خو درنه نه غواړم ما ته مې تخلیق د خټکو نه اوبه غواړم بابا که نمبر وي دا یې غواړي چې بابا تو نمبر موبایل والا شته نه دا خلک یې موږ نه غواړي چې موږ ته بابا نمبر روکو بابا ته کوم ځای کې اوسېږې
زه اوسېږم په څومره لمرخط مې ته مو ته خپل لمبر یا کټ راکړه که مو ته تکلیف راغلو زه که مصیبت راغلو زه پورې کوم چې به ته مو دا زیر وي بالکل زه خو به حاضر وم زه خو درته کارت در کوم زه خو درته نمبر در کوم ځکه چې ته افسر یې ته چې کوم د یو غریب که سړی چېرته افسر یم زه خو تا غوندې ملنګ یم پرېږده که نه اوس یار وي چا سره بند خو یار سره نه پاتې کوم خو دا ته ما چې مو ته نه یې پېژندله دا دې ما والا کارت والا هله دا مې کارت در کړو چې د اکثر ضرورت کېږي ما ته فون کوه او زه به کوشش کوم چې تا ته به خو کور جوړ شي یوازې خوږه نغمه ووایه د اوسنۍ نغمه ووایه څه شوی ګلبدینه ناستې ګلبدینه نو ما روښانه خو دا کارونه یې ګلبدینه کور ته به اوسې پرسي پرېږده دا رسان ماما ته خپله وایه یوه بزګوره د اوسنۍ غزل وایه دا نغمه به ته ووایم زه راغلی کلمو غریبانه ده صحیح ده منه تا غریبنۍ غم به زه کوم بې فکره شه نه خو هغه خو کال بعد به کېږي زه خو اوس یې درته کوم اوس په موقع یې درته کوم ته بېغمه شه پیسې ګلبدین ته ورکړې که تا ته یې ډېر کوم ګلبدینه دا مې ورکړې پوهې کوې ته چې کار تو اوس پوهې کا غېږ کې ورته ووایه چې څه ورته یې چې لږ کې کار شروع کړي نور ډېر کوم پوهې کا غېږ کې ورته ووایه ته ورته ووایه به دا زده کوي که نه څو دي بس نور در کوه ته کار کوه څه دی ما نمبر شته که نه ګلبدینه دا یې ما نمبر دی داسې مې لپاره بندوبست وکړه که دې ته مخ څوک ژر ظلم کوي ځکه زه غریب سړی یم د غریب سړي دشمنان ډېر زه اسرار خدای خاله تا سره ما نمبر راغلو تا به یو پولي او ټول خټک په تا پسه کي بېغمه ګرځه یو نغمه وغږوه او چې ته یوه شا غزله راته ووایه څو تموت ولا غزل ولا ووایه که نه یاره روماني غزل وایه تم پاپ لري دلته آسان نه دي مینې سار ته راځي دلته آسان نه دي مینه اور د سورنګار وسوځېدل کړي په سره اور کې اوسېدل ته آسان نه دي
مخلا بی وفاو سره تلل هم پکار چکر کې لګولې سترې دي په جړه جړه مې دواړه سترګې سرې دي نن سبا کې د موبیلو زمانه ده نوازه د غریب خونه سپېره ده پټې پټې په موبیلو اشارې دي هر یو کور باندې د کفر خوجان دي ډېر الله په غونډۍ زنه یخې شنه خالونه عاشقانو ته یې بل کړو زړونه نن سبا کې په دولت هوښیارانې دي او په جړه جړه مې دواړه سترګې سرې دي په دولت که خلق دلا چې زما غندې عجز به څه کوله تاسې ګورې دواړې سترګې مې ړندې دي او په موبیلو په هر لوري اشارې